السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامدا ومسلم وبعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره زما والد صاحب وفات شوی او بیا راته ملا صاحب وویلې چې د 100,000 روپۍ کېږي. دې ملګري ما ته په شخصي کې هم میسج کړی، بیا ترې نه ما د تفصیل پوښتنه وکړه که تفصیل وکړي، نو بیا تفصیل راته دا وکړه وایي قسمونه، کفارې، روژې، منځونه دا ټول راته ملا صاحب را جمع کړي. جناب محترم، یو زمونږ استاد فقه حنفي ده چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی او دغه د صاحبینو دو دانې شاګردان دي، مشهور امام محمد ابن حسن شیبانی او قاضي ابو یوسف رحمه الله، او د قرنګ دغه بل مشر شاګرد چې امام ظفر دی وغیره. خلاصه دا د امام ابو حنیفه رحمه الله یو مجلس الدعوه والتحقیق جوړ کړو چې پاغه کې د وخت سلويخت فقها ول دا مسله په مقدمه الشامی کې شته. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل مسائلو د تحقیق د پاره یو مجلس برابر کړو چې هغه کې د وخت عظیم سلويخت فقها یو پکې عبدالرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله مو چې د هغه وخت خپل مذهب لکه څنګه چې د امام صاحب مذهب دی، امام شافعي صاحب مذهب دی، د قرنګ د عبدالرحمن ابن ابي ليلى خپل مذهب، خو امام صاحب هغه راغوخته و په دې مجلس کې د مجلس الدعوه والتحقیق کې بناستو او په دې کې به باقاعده تور سره د اثبات د مسائلو او د جرح او د تعدیل د مسایلو باندې بحث کوو. نو خلاصه د خبرې دا د هغه مذهب چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او داغه د شاګردانو او بیا وروسته د محققین او علماو په رڼایي لاندې او داغه د سوري لاندې پاتې شوی دی. نو هغه مذهب حنفي کې مسله د سیده مذهب حنفي درته بیانو. مذهب حنفي کې مسله دا ده چې دغه تا چې ورته سرساین عمر کړی دي ته فدیه وای. فدیه دا فدیه حالا په دی وارث او بچی باندې واجب ده چې دغه سړی مال پریخي وي او دته وصیت کړي وي. د سی ورته ویلی ما نه دومره منځونه پاتې دي او دومره را نروجي پاتې دي او دومره را باندې قسمونه پاتې دي یا را باندې حج پاتې دي، دا زمانه وکا خو مالم پریخي وي او ثلث د مال د دغه شیانو د پاره کافی وي. ویلی ما نه 100 منځونه پاتې دي یا 200 شپېترانه مثلا روجي پاتې دی یا اویا او د قرنګ رانه دا شی پاتې دی، دا غي فدیه به ته ورکوي وصیت کړي او دی سړی مالم پریخي. نو بیا په دې ورثو باندې دا واجب خبره ده چې د دې ثلث د دې مال نه د دې پلار د ثلث د مال نه د فدیه چې کوم دي دا ادا کی. سر دې په خلاص دا چې مولا صاحب د ځان نه را جوړه کی چې کېدی شي د به دومره قسمونه خوړلی او کېدی شي د به دومره منځونه قضا کړي او کېدی شي د به دومره دا کړي او کېدی شي دا دین په کېدی شي باندې نه دی. دین کې چې کلم دا چې کم د کم یو شي کفاره ده د هغې دپاره تحقیق ضروری دی. کفاره به هله چې هغه شی یقینا ثابتي. نو دا چې مولا ځان نه خبره پسې را جوړه کی نو دا دین نه دی، دا نه مذهب حنفي دی او نه دین دی او نه د دې مسلې بیا منګه مطلب دا دی چې تایید کو او نه د سه مسله غنو دا چې په دې عمل وشي. اوس خلاصه د خبرې دا ده که هغه وخت کې مولا صاحب د سه چل کړو چې رښتیانو تاسو په دې والد صاحب باندې یا ستاسو د ملګری په والد صاحب باندې امدو قمره منځونه او روجي او دا فدیه ور باندې پاتې وي او دا غ فدیه 100,000 روپۍ جوړې دي او هغه وخت کې تا 10,000 پکې ورکړي. نو اوس چې کمی تا 10,000 نه دی ورکړي نو هغه فدیه تا هغه وخت نه دا ورکړي نو هغه به د اوس په قیمت سره ورکوي. لکه نن 2 کاله مخکې بچ دلته منګه فدیه ورکول نو 98 روپۍ به ورکول او سکه یو نیم سل ورکړي وا. دا وګورم دا خو بیا ډیر فرق دی پکې. نو ته بیا چې څومره منځونه پاغه د رښتیانو پاتې دی د ځان نه چې جعلی پسې جوړ کړي دی هغه نه ا د دروغونه چې د بکې دی چې دومره قسمونه خوړلي او کې دی چې دومره کې دی چې والا نه چې هغه ویلی او یاد چالي دلی چې د دومره منځونه پاتې دی. لکه یو سړی پلار دی پکړ باندې مریض دی او د ویني چې 2 میاشتې پکړ باندې پروت او هغه منځونه ک نو کده دی فدیه ورکی نو بیا صحیح ده. او چې دا کېدی شي پسې را جوړه کی دا دین نه دی، دا بالکل دین نه دی. او دا باقاعده تور سره یو کتاب دی خیر الفتاوا نوم دی، خیر الفتاوا دا مولانا شیخ القرآن والحدیث مولانا مفتی خیر محمد جالندری رحمه الله لیکلی دا. پاغه کې باقاعده تور سره پدی باندې باقاعده لیکلی دی مروجه
اسقاط اور فدیه کا حکم نو به لیکلی چې دا سوچه بدعت ته او به شپږ دلایل په دې باندې ویلي شپږ وجو باندې دا شی دغه ثابت کړی دی چې دا ګوره غلطه خبره ده د مولیانو صرف د جب د خرچو د پاره دا شی رئیس دی هغه موږ باندې چې بعضې کسان ردونه کوي که نه نو هغه د دغسې خلکو د وجې نه په موږ باندې ردونه کوي که نه په فقه حنفي باندې د چا غور نیکم رد نشي کوی خو دا فقه حنفي باندې چې څوک ردونه کوي دا د دغسې خلکو د وجې نه کوي چې هغوی نه فقه حنفي مني بس صرف د خپل نفس او خواهشات مني او ځان نه یو شی پکې را جوړ کړی وي نو خلاصه د خبرې دا د کستاسو والد صاحب پسې رښتیانو هم دومره فدیه پاتې وي د روجو او د مختلفو شیانو لکه څنګه چې د ویلي دي نو بیا د حساب ورته وکړي چې هغه وخت کې 10,000 روپو څومره فدیه کې دی هغه وشوي او هغه وخت کې 10,000 کې دی اوس کې دی چې د هغې نه ډېرې وشي دا باقي مانده و هغه منځونو او روجو ته به حساب وکړي پیسو ته به حساب نه ورکوي د پیسو په حساب باندې نشته دی بلکې د روجو او د فدیو په حساب باندې دی. السلام علیکم ورحمت الله تعالی